السلام علیکم everyone welcome to Creative Amir students څنګه تاسو ته پته را چې زمونږ په چینل باندې پوسټ 100 سبسکرایبرز پر شوي دي په دغه خوشحالي کې تاسو ته مننه دا یو امیزنګ ویډیو راوړی ته په کم کې به چې تاسو ته نن داسې یو AI ټول خېمه کوم باندې چې تاسو های ریزولوشن ویډیوز and images جنریټ کولی شئ او دا ټول زموږ سره کمپلیټلی فری اف کاست دی سټوډنټس تاسو ته زه د یو څو کلیپس خېمه او دغه ما په دې ټول باندې جوړ کړي دي اوس په دې ویډیو کې موږ دغه جوړ هم کو نو ول تاسو دغه وګورئ بیا په دې خپل خبره کوو आया तासो क्रिएटिव आमिर चैनल फॉलो कले او بالکل مو سبسکرایب کړئ बिल्कुल मो सब्सक्राइब कले I won, Creative Amir! I won! It was a tough race, but my speed and determination paid off. Hi, this is me, Muhammad Amir, your teacher and mentor, ready to guide you on your learning journey. Subscribe to the Creative Amir YouTube channel, like and subscribe our channel. We will upload new videos. Subscribe and like this channel. Hello everyone, welcome to Creative Amir. You are at the right place. Yes, you will learn here programming in Pashto language. نو سټوډنټس تاسو ولدي چې څنګه مونږه کم ایمیجز کم ویډیوز چې کوم دی هغه مونږه دې ټول په تھرو جنریټ کولی شو سټوډنټس تاسو ته دې ټول یو څو اهمي فائدې ذکر کوم او لنۍ دا چې دا ټول زموږ سره کمپلیټلی فری اف کاست دی مطلب زموږ سره د سبسکرپشن اغستو ضرورت نشته بالکل دا زموږ سره فری اف کاست دا ټول مونږ ته اویلیبل دی دویم دا چې په دې ټول په تھرو چې کوم ویډیوز یا کوم ایمیجز مونږ جنریټ کوو د هغې کوالټي به زموږ سره بالکل های وي صحیح ده نو دغه تاسو مطلب ځان نه یو چینل چې کوم دی هغه جوړولی شئ یا فیسبوک پیج شو یا زموږ سره داسې ټیک ټاک اکاونټ یا انسټا باندې کله چېرته تاسو اپلوډ کوئ او لیټل بیټ ایډیټینګ تاسو کوئ او چې کوم زموږ سره ملټیپل کلیپس دي هغه کمباین کوئ نو تاسو به د دې په تھرو باندې ډېر ښه پیسې انکم وکړئ ګوره اصل کې خبرداره چې شرط صرف مهنت دی نو که دغه ټول په تھرو باندې تاسو چې کوم دی مختلف ویډیوز هغه جنریټ کوئ ښه ویډیوز ښه آیډیاز چې کوم دی تاسو ورته وایي هغه شان ویډیو تاسو چې کوم دی هغه جنریټ کوئ او بیا هغه په خپل اکاونټس باندې پوسټ کوئ نو انشاءالله ستاسو اکاونټ به هم ډېر زر چې کوم دی هغه مونیټایز شي نو هغه تاسو ته هم یو ښه پیسې انکم درکولی شي بل دا سټوډنټس چې دي ټول کې موږ ته انلیمیټډ چې کوم دی هغه یو اپر میلاویږي مطلب داسې نه چې یاره ته دې د ورځې تا ته څه لیمټ درکړی شوی چې دومره ویډیوز یا ایمیجز ته جنریټ کولی شي نو داسې هیڅ لیمټ پکې نشته مطلب انلیمیټډ ویډیوز اینډ ایمیجز ته چې کوم دی هغه جنریټ کولی شي سټوډنټس بل دا چې زموږ سره لکه مطلب پښتانه که نه لکه زیات د هر چا سره انلیمیټډ ام بي نه وي ډاټا چې ته موږ کوم وایو که نه نو انلیمیټډ ام بي یا ډاټا نه وي نو تاسو په لیمیټډ ډاټا باندې مطلب تاسو سوشل ام بي زیات خلک سوشل ام بي اوسئ که نه نو په هغې هم دا ټول زموږ سره کار کوي که تاسو ریلیټیولی نو سټوډنټس که تاسو کمپیریټیولی د نور اے آی ټول سره وګورئ نو نور اے آی ټول کوم چې زموږ سره د ویډیو ایمیج جنریشن دپاره یوز کېږي نو هغه زموږ سره ریکوایرډ دي هلته انلیمیټډ ډاټا صحیح ده نو چې که چېرته ستاسو سره سوشل ام بي صحیح ده یا مطلب ستاسو سره انلیمیټډ ډاټا نه نو هم دا ټول تاسو کمپلیټلی یوز کولی شئ صحیح ده نو دا هم زموږ د پښتنو لپاره خاص کر زموږ لپاره یو غټه فایده ده ځکه چې زیات چې کوم دی خلک غریبانان دي او د زیات خلکو سره انلیمیټډ ډاټا نه وي نو ادر چې کوم اے آی ټولز ما څومره د وکتل او څومره دي نو هغه ټول انلیمیټډ ډاټا غواړي دا ټول موږ په لیمیټډ ډاټا باندې هم یوز کولی شو نو راځو او په دې ټول کې چې کوم دی خپل کار کوو او خپل ویډیوز او ایمیجز به څنګه جنریټ کوو هغه تاسو ته ښیم سو دغه فیچر چې کوم موږ په نوې ویډیو کې د هغې باره کې خبره کوله هغه زموږ سره په یوټیوب کې سمپل به تاسو خپل یوټیوب چې کوم اپلیکیشن دی هغه به اوپن کړئ د هغې نه بعد به تاسو سمپل راشي تاسو ته ګورل دا یو پلس هغه ښکاري صحیح ده نو سمپل دا پلس چې کوم زموږ سره کوم آیکن دی پرې به تاسو کلیک کړئ او چې کوم ستاسو سره کوم شارټ دی صحیح ده نو سمپل څه کوئ خپل شارټ به چې کوم دی هغه آن کړئ صحیح دلته زه لایو ته رالم ویډیو ته رالم داسې چې کوم دی شارټ ته رالم صحیح ده نو شارټ ته به تاسو راشئ د هغې نه بعد به بیا چې کوم دی په شارټ کې تاسو ته دلته ښکاري په دې کارنر کې دا یو آیکن صحیح ده دا تاسو ته ښیم دا یو آیکن چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري دا آیکن به سمپل تاسو کلیک کړئ صحیح ده څنګه تاسو شارټ ته راشئ دا آیکن به کلیک کړئ او دا زموږ سره به تاسو ګورئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس شو شي ګوره تاسو دلته مختلف ویډیوز هم هغه مخې ته دارې راغلي دي نو سمپل تاسو دغه شان ویډیو که جوړول غواړئ نو سمپل تاسو په دې کلیک کړئ خپل ایمیج به پکې هغه پوټ کړئ او داسې قسم ویډیوز بس تاسو په هغه ایمیج باندې جوړې شي اوکې د هغې نه بعد زموږ سره بره تاسو چې کوم آپشن یې نه اولنی پکې زموږ سره چې کوم دی هغه دی کریټ ویډیو صحیح ده د هغې نه بعد پکې زموږ سره چې کوم دی میک می موو نو کریټ ویډیو سمپل تاسو چې کله په دې آپشن باندې کلیک کړئ نو تاسو
ته چې کوم دی ډسکرپشن ولیکئ او هغه څه ډسکرپشن تاسو لیکلی لکه لیټ سپوز تاسو ولیکل چې یاره لکه مطلب ډاګ از رننګ ان د سنو چې اوس په واوره کې منډه وي نو سمپل به تاسو په دې باندې کریټ ووهئ او هغه به تاسو دغه ویډیو جوړه کړئ صحیح ده. د هغې نه علاوه که چېرته تاسو په دې اپشن باندې کلیک کوئ چې میک می موو نو به تاسو دلته خپل پکچر چې کوم دی هغه فوټ کړئ او ستاسو پکچر به مختلف لکه تاسو ته ښایي چې څنګه موو تاسو غواړئ د هر څه به تاسو ته 1 by 1 هغه وښیم صحیح ده. بیا په دې کې زموږ سره د اپشن میلاویږي پټو ټو ویډیو مطلب که تاسو یو پکچر یې په هغې تاسو ویډیو جوړول غواړئ نو دا اپشن به اوس هم موږ ډسکس کړو. د هغې نه بعد زموږ سره پکې د ایمیج لکه لیټ سپوز تاسو څه ډسکرپشن ورکړئ او د هغې ریګارډینګ یو ایمیج غواړئ نو هغه به تاسو ته په دې اپشن کې میلاویږي صحیح ده. د هغې نه بعد تاسو کسب ټایپ اف بیکګراوند چې کوم دی هغه جنریټ کول غواړئ نو هغه هم سمپل تاسو جنریټ کولی شئ. نو ګوره دا یوټیوب دا ای آی فیچر زما بې انتهایي خوښ دی بې انتهایي خوښ مې په دې دی چې یو خو دا تاسو سره مطلب په انلیمیټډ ډیټا باندې کار کوي صحیح ده او بل دا ساري په لیمیټډ ډیټا باندې او بل دا چې په دې کې زموږ سره داسې څه ډیلي هغه نشته هغې څه تاسو ته ټول ما مخکې موکلي چې دې کې تاسو د ورځې څومره ویډیوز کولی شئ څومره ایمیجز جنریټ کولی شئ هغه تاسو جنریټ کوئ صحیح ده. بل تاسو ته ډېر A1 کلاس کوالټي کې ایمیج او ویډیوز درکوي او ډېر زر هغه تاسو ته درکوي صحیح ده. لکه مطلب ډېر چې کوم پروسیسینګ دی هغه ډېر زر کوي. لکه لیټ سپوز زه ورته وایم چې یاره a cat is eating okay a cat is eating an ice cream okay ice cream لیټ سپوز ما داسې څه ولیکل بس هغه تاسو داسې سمپل یو هغه اورویو در کومه نور بیا تاسو خپل چې کوم څومره دغه کړئ که نه مایند هغې ریګارډینګ کوئ صحیح ده. نو ګوره تاسې دا تاسو کتی شئ څلور هغه تصویرانې ماله راکړي. اوس په دې کې زما خوښه ده چې مطلب کم یو تصویر پکې ماته ښه لګي نو سمپل تې زه هغه تصویر چې کوم دی سلیکټ کوم صحیح ده. نو لیټ سپوز آی ایم جسټ سلیکټینګ دیس ون اوکې سو ما سمپل په دې پکچر باندې کلیک کو. اوس که تاسو یوز پکچر کوئ نو تاسو یوز کولی هم شئ یا په دې باندې ویډیو کریټ کوئ. زه سمپل په دې کارنر کې تاسو ته به دا 3 ډاټس ښکاري په دې باندې کلیک کوم سمپل چې په دې ځای کله کلیک کوم نو ګوره دلته زما سره دا اپشن راغی چې سیو ټو ډیوایس سمپل دا زه څه کوم دا غواړم چې دا زما سره زما په ډیوایس کې زما موبایل کې هغه سیو شو نو ماته وایي چې ایمیج سیو ټو د کیمرا رول اوکې دا ایمیج زما سره سیو شو. اوس زه راځم سمپل او زموږ چې کوم نیکسټ اپشن هغه زموږ سره څه دی هغه زموږ سره دی پټو ټو ویډیو نو سمپل دا راواغستو په دې باندې دا پکچر ساري مې راواستو په دې ځای ویډیو جوړوم زه ورته وایم چې یاره د کیټ از eating ice cream and speaking something صحیح مطلب څه وایي او آیس کریم خوري. لیټ سپوز ما دا خو لکه ما سمپل زه تاسو ته ما مخکې ویل چې هسې ورځه یو سیناري ورکوم. نو اوس که تاسو نیټ لږ تیز وي دا ډېر زر چې کوم دی دا ویډیو جنریټ کوي ډېر بې انتها زر خو زما سره چونکې نن نیټ ډېر زیات نن نه خو مطلب یوزولي زموږ په ایریا کې نیټ ډېر زیات کمزوری دیټس وای اټ ټیکس سم ټایم اوکې خو نور ډېر زر چې کوم دی دا ویډیو جنریټینګ پروسس چې کوم دی هغه ډېر فاسټلی هغه پرفارم کیږي چې ستاسو نیټ ښه نو دا به نور هم ډېر فاسټلی دا ایکشن پرفارم شي صحیح ده. نو زموږ ویډیو چې کوم ده هغه سم هاو بس تیاره ده. I always tell people you just need a few simple things in your life to truly be happy. A good nap, a warm sunbeam. I always things in your life to truly be happy. ویډیو چې کوم ده هغه راله صحیح ده. نو سمپل که تاسو دا بیا سیو کوو غواړئ بیا په 3 ډاټس باندې کلیک او سیو ټو ډیوایس او دا ستاسو ډیوایس ته موبایل ته چې کوم دی هغه به راشي دا ستاسو سره دا ویډیو سیو شي صحیح ده. لکه سمپل که زه خپل ګیلري چې کومه تاسو کتی شئ دا ویډیو زموږ سره هغه ګیلري ته راله صحیح ده. تاسو ورځئ دا I always tell people you just need a few simple things in your life اوکې د دې ویډیو کوالټي تاسو to truly be happy. ماشاءالله څومره لکه ریزولوشن یې څومره صفا دی. A good تاسو اوس چې کوم دی مختلف داسې ویډیو کلیپس جوړ کړئ په هغې باندې بیا څه وایس اوور واچوئ او ځان له دې لپاره چینلز جوړ کړئ چې کوم دی یوټیوب اکاونټس یوټیوب چینل جوړ کړئ داسې چې کوم دی ټیک ټاک اکاونټس وغیره داسې فیسبوک ریلز وغیره کې اپلوډ کوئ که نه نو ډېر ښه هغه تاسو کولی شئ خو مطلب صرف خبره اصل کې د تھینکینګ د چې مطلب تاسو څومره کریټیو تھینکینګ هغه شي تاسو هغه کولی شئ. سمپل تاسو ایمیجز جوړوئ او بیا د هغې سمپل هغه څه کوئ پټو ټو ویډیو کوئ صحیح ده. یو دا خبرې خیال ساتئ چې د انسان چې کوم لکه مطلب ډېر یو داسې پکچر یې پای کې انسان وغیره نو مخکې ما ډېر شی کړي دي مخکې څه پرابلم نه کوو خو اوس پکې لږ امپرومنټ راغلی دی مطلب مې بي چې خلک پر دې پکچرز وغیره چې کوم دی هغه سم هاو لږ داسې دغه یوز کړي لکه لیټ سپوز که تاسو وګورئ سره وګورم
ما سره دلته ګیرلې هغه ما په دې باندې وکړل وه. نو اوکې دلته هي دا ویډیو تاسو کتلی شئ ګوره. السلام علیکم ملګرو د پروګرامینګ او کوډینګ زده کولو د پر ورسره د کریټیو امیر چینل سبسکرایب کړئ مننه. نو دیټس وای چې کوم دی دا فیچر اوس لږ اډوانسمنټ پای کې راغلی دی، مطلب د هیومن پکچر چې کوم دی دوی ډیټیکټ کوي. نو هلته ته بیا وایي چې ساري مونږ چې کوم دی هیومن پکچر چې کوم دی نه دغه کوو، خو د هغې هم بیا طریقې شته په هغې باندې کېږي. صحیح ده، هغه ورته هم بیا زه ښیم. اوکې د دې نه بعد موف چې کوم دی دا آپشن پکې هم ډېر زیات امیزینګ دی. لیټ سپوز که تاسو پکې چېرته خپل یو پکچر ور واچوئ او ووایئ چې یاره دا دې ډانس وکړي، دا دې داسې چې کوم دی مطلب لکه داسې ټایپ کراټې مراټې داسې قصه څه کوئ که نه، نو تاسو سمپل خپل پکچر دلته ګوره پوټ کړئ، خپل پکچر پکې پوټ کړئ او د هغې نه بعد بس تاسو سره دغه ویډیو کې سیم چې څومره څه کوي هغه شان بس تاسو پکچر ټول اکشن پرفارم کوي. صحیح ده، نو دا هم ډېر یو ښه او امیزینګ اپشن دی. د هغې نه بعد زموږ سره دی چې یاره کریټ ویډیو. د کریټ ویډیو مطلب دا دی چې یاره ډایرکټ کر دیجیے تل څه ویډیو دغه کې که نه، لیټ سپوز ورته وایم چې یاره dog is running in rainfall یا whatever. صحیح ده، rainfall یا in rainfall اوکې somehow. بس دا سمپل زما ذهن ته دغه خبر راغله، بس ما پکې فوټ کړه. که نه تاسو په دې باندې مطلب نور څه تاسو زړه غواړي هغه تاسو کولی شئ. اوکې نو دغه ګور تاسو کتلی شئ ویډیو زموږ سره راغله او دا سپی په باران کې منډه وهي، چونکې نیټ لږ خراب دی. دا چې کوم دی سپی په باران کې منډه وهي، خو زموږ سره چونکې نیټورک مسله ده لږه، نو دیټس وای چې کوم دی هغه لږ دغه کوي. صحیح ده، نو تاسو آپشن چې کوم دی تاسو صرف پرې آپشنز باندې فوکس کوم چې مطلب هاو اټ ویل ورکس. اوکې سو دا ټول آپشن تاسو د دې ځای نه داسې ټرای کولی شئ. صحیح ده، داسې کوم سم ستاسو خوښ نو هغه شان تاسو هغه قسم څیزونه ورکولی شئ. صحیح ده، لکه لیټ سپوز هاي this is me محمد عامر، داسې لیټ سپوز زما یو پکچر دی که نه، دا ما راواغستو او دغه آپشن په ترو باندې سمپل دا زه چې کوم دی څه ویل پې غواړم نو هغه هم دا تاسو لږ کوي. صحیح ده، نو دا آپشن تاسو چې کوم دی هغه یوز کړئ، ډېر ښه ویډیوز پکې تاسو جوړولی شئ. Hi, this is me, Muhammad Amir. I'm excited to share some of my thoughts and experiences with all of you today, and I hope you find this interesting. Hi there. I'm excited to share some of my thoughts. دا تاسو ویل سټوډنټ چې څنګه مونږ دا ویډیو چې کوم دی د هغې په ترو باندې جنریټ کړي، نو داسې تاسو چې کوم دی مختلف ویډیوز هغه کولی شئ. تاسو چې کوم دا ټول آپشن دی دا په ښه طریقه سره بیک ګراؤنډ جنریټس کوي، داسې مختلف دا ټول آپشن چې کوم دی دا تاسو ټرای کوئ او زه امید لرم چې تاسو به دومره دا هر څه انجوای کوئ او ما ته دعا هم کوئ چې داسې یو هایډن فیچر اف د یوټیوب ما تاسو ته چې کوم دی هغه وښایو. سو داسې نور ویډیوګان د فالوور سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ چې کوم چینل دی زه تاسو باندې هغه وزټ کوم. صحیح ده، زموږ سره دا زموږ چینل دی 110 سبسکرایبرز پوره شوي دي. صحیح ده، دا زموږ C++4 کورس دی، نو دا هم ورسره مست واچ کړئ. صحیح ده، تاسو چې کوم نور اوپ لیکچرز دی وغیره داسې تاسو به زه ډېر ښه ویډیوز چې کوم دی هغه راوړم. ګوره که دا شارټ ویډیوز تاسو وګورئ، لکه دا ویډیو شو، دا شو، دا ټولې ما چې کوم دی په دې باندې. Hi, this is me, Muhammad Amir, your teacher and mentor. آیا تاسو کریټیو امیر چینل فالو کړئ؟ او بالکل مو سبسکرایب. دا ټول ویډیوز چې کوم دی لکه دا شو، دا ټول ویډیوز چې کوم دی دا ما په دې ټول فترو باندې هغه جوړې کړل دي. صحیح ده، نو امید لرم چې تاسو نه ویډیو خوښ شوي. ټایم راکول جهان منه د لیلا فمن. السلام علیکم.